او ته د خپله کرسۍ د خپله اتارټي د خپله عهده د خپل اختیارات د خپله لاټۍ دا انعام چرمین د نورو غریبانو خلاف چې امن غواړي خړې اوبه غواړي هغه پاره ته استعمالوي جوټي اف آی آرونه کټ کوي او 20 دن د مسلسل 30 40 ګاډي به راستول سره د بختربان گاډو سره د امبولانسو سره د ډانډو سره د انسوګیسو سره د ټول جدید هتیار چې انعام چرمین او د نور تحریک غریبان مشران دا گرفتار کا د تا کردار د لعنت سپتا دغه عہدے لعنت ته سپدې کرسۍ لعنت ته سپدې تعلیم لعنت ته سپدې پښتو لعنت ته سپدې مسلمانی په دغه اسلام باندې دینه بعد لشکي سوچ په وکا چې و معاهده د ما تکړه اوس مو بل معاهده دوباره تر سره وکړه و عید لسمه ورځې پورې کاڼه ده اوس په کار دي تر رمضان نه لشکي حیا وکړه ما ته نن انفارمیشن و چې تلا دغه څه سازشونه منصوبې جوړوي و موږ داسې درته کړې ده داسې چې جنگ بدر به انشاءالله چې بیا خدای په فضل سره دا به بیا جنگ بدري رمضان چې تا کومه سازشه منصوبه جوړه ده ما ته انفارمیشن دی ډي پی او صاحب ډي سي صاحب ډي آی جي یا کمشنر خو له پاسه تر سره میلاوي چې تاسې کومه منصوبه جوړه ده موږ بالکل جهاد اعلان کړی ده په موږ جهاد فرض ده په موږ جنگ فرض ده تاسې سره پاکستان ریاست سره نه ریاست زین ته نه یې ریاست زین ریاست کوم ده ادا خاوره ده ته نوکرې دا ډي سي ډي پی او ډي اجي کمیشنر خلکو ته وایي موږ ریاست نماینده یو ته نه یې ریاست نماینده ته نوکرې ریاست نوکرې نماینده نه یې ریاست زین دا کوم د 25 کروڑ دا عوام ریاست ته دا ما خاوره دا ریاست ته خو یو ار پبلک سروینټ ته خو نوکرې یاره یو ار پیډ سروینټ تا ته خو زه تنخواه درکوم ته ریاست ځان ګڼې خلق میسګایډ کوي میسلیډ کوي خلکو ته غلطې خبرې دماغو ته زه ریاست نماینده یم زه ریاست یم ته نه یې ریاست دا غول خورې دا غواړ عمر دا بیروکراسي دا غول خوړلي دي چې موږ ریاست یو موږ ریاست نماینده یو یو آر ناٹ ا اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو وی آر ا اسٹیٹ موږ ریاست یو آر ا پبلک سروینٹ تم ہمارے نوکر ہو نو ته بیا ما ته پته د ډي پی او ډي سي اپاس ډي اجي کمشنر ته چې ته په رمضان چې دوه مې معاهده کاڼي باوجود ته لګیا یې سازشونه منصوبې جوړه ما ته نورو مشرانو ته خدا وار وا چې تا کوم سازشه منصوبه ده که نه بیا به ته انشاءالله تا بچیه تا لمسي به انشاءالله دنیا ته نصیب کوي چې چیرې داسې غداري نه وکړي چیرې داسې سازشونه منصوبې نه کو جوړې تا بچي تا لمسي به انشاءالله وصیتونه نصیحتونه کوي یاد وساته مه کوه سازشونه منصوبې یو ورته معاهده ماته کړه اوس مې بیا معاهده تر سره وکړه چا له مخه د جوهر خان ایم پی ای د اشفاق خان میناخیل او د بیټانو مشرانو نورو مشرانو جماعت اسلامي وفد او د پېښور چې کوم پښتونخوا قومي جرګه ده نور ډیرو کسانو له وجې هغه سترګو ته مو وکتل اول مو معاهده تر سره وکړه اوس مو بیا معاهده تر سره وکړه خو دې باوجود قسم په خدای نه کنه داسې عمل به در سره وکړو چې بیا موږ مه مجبوروه ته قوم سره بدماشي کوه دوه قومو سره مروت قوم او بیټني قوم سره ته بدماشي کوه یو بچا یو نوجوان یو سپین ږیری وای و تور سره مو سره ولاړه ده دې چې سیاست نشته دې چې ته پارټۍ مارټۍ خبرې نه دي دا بالکل موږ یو کس نه چې کومه دا کنه خودکش بمبار جوړ ده که معمولی حرکت ته وکړه کنه دا خودکش بمبار دوري به د ټاون ته تر ګډېږو او په دا ټنډې به دې ولو څوک په دې بچ نه کي په ټاون بیا ته ودروه هندوستان فوج راوله بیا ته په ټاون ودروه چې تا بیا بچ کوای شي که نه
دا په لکو قوم به تر ګډېږي، په لکو تا سره څومره فورس ته 15,000 به وي 10,000 به وي، دا 9,00,000 خلک په دې ټاون ته تر ګډېږي، او دا یو به خودکش بمباري، بیا ته مقابله کوه، خو مه جوړوه شر فتنه، مه جوړوه شر فتنه، مه جوړوه شر فتنه د چا په خولې باندې، یا د خپل انا په وجې، د تا انا ټول سازشه منصوبه سیف الله برادران ده، که کمیشنر ده، که ډي جي ده، که ډي سي ده، که ډي پي او ده، دا ټول د سیف الله برادران په سازش باندې. ایو یې موږ اول غدار MNA ده شیر افضل، شیر افضل دا داسې ده لکه سیف الله برادران یو ورور، دا سیف الله برادران ده، دا شیر افضل چې ده که نه دا پی ټي آی نه ده، دا شیر افضل MNA چې ده دا سیف الله برادران ده، دا پی ټي آی چې نن چې کوم شر فتنه جوړه ده دا سیف الله برادران په سازش باندې جوړه ده، د عمران خان خلاف چې کوم سیستم جوړ ده دا سیف الله برادران په سازش باندې جوړ ده، دا څومره پی ټي آی چې نن بغاوت ته د بې اتفاقي د شر فتنه جوړوي، دا دای د سیف الله برادران په وجې باندې جوړوي، او سیف الله برادران چا سره میلاو دي دنیا ته پته ده، چا سره میلاو دي.